زموږ د وطن هغه خبیث غړي چې دغه شل کالې د ملت په قسمه قسم نومونو باندې ووژلو، زنداني کړلو، نن غواړي په اتریش کې د افغانانو د بدبختۍ په خاطر باندې جلسه جوړه کړي او جلسه یې جوړه کړې ده، دوام لري، چې په هغې کې د دې ملت هغه 40 کلن خبیث خلک موجود دي او د هغو اولاده موجوده ده چې د پخواني مسعود زوی دی، ګډون لري، همدارنګه نبیل او هغه غله چې د دې وطن شتمني په خارجانو باندې پلورلې ده او غلامي ټول عمر کړې ده. ولې نن بیا هم غواړي د افغانانو د بدبختۍ په خاطر باندې کار وکړي؟ دا غرونه تاسو ته ښکاري، د دې غرونو د جنگ تجربه موږ لرو. تاسو زموږ سره په هیڅ نوع باندې نه جنگ کوئ شئ او نه کامیابېدی شئ. نو محترمو افغانانو د دو د ملاتړ څخه مطلق لاس واخلئ، که په خارج کې او که داخل. دا په حقیقت کې دغه خلک سکشویان دي، موږ هر چاته سکشوی نه وایو. سکشوی هغه چاته ویل کېږي چې د دې ملت د آینده د بدبختۍ په خاطر باندې کار او اقدام کوي. نو دغه اشخاص دي. مخکې سعادت ته موږ ویلي دي چې ستا غوندې خبیث خلک د افغانستان هیڅ هم نشي کولی او نه د دې نظام. همداسې دغه تاسو د اتریش جلسې والا ته وایو چې هیڅ هم نشي کولی. زموږ ځواکونه، زموږ غړي چې دي هر رقم جنگ ته، هر رقم سخت ته آماده دي. نو موږ په خپلو بدنونو باندې د دې نظام څخه ملاتړ کوو او د دې نظام د قوت په خاطر باندې انشاءالله د خپل سرونو څخه تیر یو. د دغه غرونو څخه موږ تاسو ته ماتې درکړې ده او بیا هم درکوو. نو ټول افغانانو ته اطمینان ورکوو چې داسې خبیث خلک د افغانانو او د افغانستان هیڅ هم نور نشي کولی. د نورو ملکونو څخه غواړو چې زموږ د وطن هغه بدبخته او رزیلو اشخاصو ته نورځی په خپلو ملکونو کې ورنه کړي. دغسې جلساتو ته لکه څنګه چې ترکیه کې یو جلسه جوړه شوه، طیب اردوغان دو ته اخطار ورکړو چې نور نه غواړو افغانستان د بدبختۍ په خاطر باندې تاسو دلته جلسه جوړه کړئ. نو داسې اتریش نه هم غواړو چې دغه خبیثو ته نور اجازه ورنه کوي. او احمد مسعود ته وایم چې ستاسو خبیثه ډله بغاوتګر چې دي په هر ځای کې مجاهدینو ختم کړي دي او شکست سره مخ یې. یو څو اتباع دي چې هغه ستاسو په پیسو مقابل کې د افغانانو د وژنو په خاطر باندې جګ شوي دي، جنګ کوي. انشاءالله ختمیږي به. ستاسو هر پلان چې دی ناکام دی. السلام علیکم ورحمت الله.